دا په لغمان ولایت کې د حرمینو شریفینو ته د سفر په موخه د داوطلبانو د راجسترولو لړۍ ده چې تازه د دې ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریاست مسؤلینو لخوا پیل شوی. د دې ولایت د ارشاد حج او اوقافو ریاست مسؤلینو په وینا سږ کال به له دغه ولایت څخه 433 تنه د حج د فریضې ادا کولو په موخه حرمینو شریفینو ته سفر وکړي. د زنانو او مردانو دپاره د 400 څخه نیولې تر 1500 پورې د حجاجو موږ سهمیه لرو چې په دې کې هغه زاړه متقاضیان الیږو او دغه نوی ثبت نام چې وسو دې ته هم سهمیه ورکو او په دې کې د مجاهدینو سهمیه هم شته. په ورته وخت کې د حج د فریضې د اداینې لپاره نوم ثبتونې په موخه راغلو کسانو د یادې پروسې په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. ان شاء الله الله تعالی دې ټول بوزي، خلق تعالی دې موږ تاسو له مشکلات او د افغانستان مشکلات، د مجاهدینو مشکلات، د امارت مشکلات الله تعالی دې په اسلامي طور سره حل کړي. نسبتا په خوانه ډیر ښه د نظم او پروسه باندې شفافیت شته، نو دوی نه غوښتنه کوو بیا هم چې عدالت په نظر کې ونیسي او قرقشي په شفافه توګه او هلته چې د حاجیان زی د سهولت او د بندوبست او د ځای لپاره کوشش وکړي چې په ښه توګه سره ترسره شي. یاد د وی چې د نوم لیکنې یاده پروسه به 10 ورځې دوام وکړي او په پام کې ده چې په دغه موده کې به 1500 تنه غوښتونکو ته نوم لیکنه وشي.